بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د سی اس اس نهم لیکچر وایو. په نهم لیکچر کې نن موږ په بیکګراوند باندې بحث کوو. بیکګراوند چې دا تاسو پوهیږئ چې بیکګراوند څه شی ده. بیکګراوند چې ده هغه که هر الیمنټ شاته موږ یو څه راوړو نو دا بیکګراوند ده. په بیکګراوند کې د هر الیمنټ شاته موږ تصویر راوړلی سو او یا رنګ راوړلی سو، کلر راوړلی سو. بیا دغه تصویر یا کلر ته بیا تاسو پوزیشنونه انتخابولی سئ، سایز ورته انتخابولی سئ، یا ځینې نور داسې پراپرټیانې ورته انتخابولی سئ چې هغه اکثریت په ایمیج باندې امپلیمنټ کیږي. نو اوس راځو د بیکګراوند پراپرټیانې به ووایو چې بیکګراوند پراپرټیانې څه شی دي، کومې پراپرټیانې لري او کومې ویلوګانې لري. نو راځو لومړی سبلیم را خلاصوو. دا خو د تېرې ورځې درس ده. ګورو د تېرې ورځې درس همدغومره ویل شوی و، صحیح ده، په فنډ پراپرټي باندې بحث شوی و. نن به بیکګراوند پراپرټي باندې بحث وکړو. بیکګراوند ما تاسو ته ویلی چې هر ځای کې تاسې ورکولی سئ. کولی سئ چې د یو پاراګراف الیمنټ لاندې تاسې یوازې بیکګراوند ورکړئ. کولی سئ د ټیبل شاته بیکګراوند ورکړئ. کولی سئ یو بل سیل شاته هغه ورکړئ، لیست شاته، مطلب د هر الیمنټ شاته تاسې کولی سئ بیکګراوند انتخاب کړئ. د دې که کلر انتخابوئ او که ایمیج انتخابوئ. او اوس موږ په باډي کې غواړو چې په باډي کې امپلیمنټ کوو. صحیح ده. په باډي کې زه غواړم چې بیکګراوند انتخاب کړم او په بیکګراوند کې هم کلر انتخاب کړم. صحیح ده. کلر بیا تاسې کولی سئ همغه ویلوګانې ورته انتخاب کړئ چې تاسې ار جي بي ویلو ورته اخلئ، ار جي بي اي ورته اخلئ، ایچ سی ایل ورته اخلئ، یا هیکزاډیسیمل اخلئ، هر یو څه اخلئ. خو زه بیا کیورډ یا باینیم کوم، نو رنګ ورته ټاکم چې ګرې کلر دې واخلي بیکګراوند. صحیح ده. دلته راځم دغه ریفریش کوم، دغه بیکګراوند څنګه راځي؟ په ګرې کلر کې راځي. که تا ګرې کلر نه وي خوښ، غواړئ چې ایمیج راوړې، هم د ګرې کلر اوسیږي هم د ایمیج اوسي. څومره چې بیکګراوند ایمیج نیسي هغومره د بیکګراوند ایمیج ونیسي نور د ګرې کلر راسي. صحیح ده. نو غواړئ چې تصویر دې هم راسي نو بیا بیکګراوند ایمیج لیکو. صحیح ده. بیکګراوند ایمیج ته ویلو ورته ورکوو. ویلو کې باید یو فنکشن د یو ار ایل په نامه ولري چې یو ار ایل فنکشن ځان سره چې اخلي هغه تصویر لوکیشن اخلي. که چېرته تاسې سره په بل فولډر کې وي نو هغه د فولډر نوم او بیا بکسلس واچوه. خو که په بل فولډر کې عکس نه وي د سره، په خپل فولډر کې وي د سره، نو یوازې همغه د تصویر نوم ورته ولیکه. مثلا ما سره تصویر د تور ډاټ جی پی جي په نامه باندې. صحیح ده. دغه تصویر زما سره ده، دا مې یوازې تصویر سره له اکسټینشنه ولیکه. تاسې باید په دې کې متوجه اوسیږئ چې اکسټینشن باید ورسره ولیکئ. نو دا اوس ریفریش کوو، دلته همغه تصویر ورسره راغی. صحیح ده. خو که تاسې فکر وکړئ دا تصویر ریپیټ سوی ده، دا یو تصویر ده تر دې اندازې پورې. صحیح ده. دلته بیا دا تصویر کوشش سوی چې راغلی وي، دلته بیا تصویر بل کوشش سوی ده چې راغلی، دلته بیا. صحیح ده. دا بیا د بلې پراپرټي په اساس کېږي چې هغه ته څه ویل کېږي؟ بیکګراوند ریپیټ ویل کېږي. صحیح ده. دغه بیکګراوند ریپیټ. نو بیکګراوند ریپیټ چې ده دا ځان سره څو دانې قیمتونه اخلي. ریپیټ اخلي، ریپیټ ایکس اخلي، ریپیټ واي اخلي او نو ریپیټ اخلو. لومړی به موږ بیکګراوند سایز ووایو. صحیح ده. چې لږ یې دا سایز ورته کوچنی کړو تر څو بیکګراوند ریپیټ ښه ښکاره شي. نو دلته راځو بیکګراوند سایز. زه بیکګراوند سایز 400 پکسل ورته انتخابوم. صحیح ده. بیا راځم دغه ریفریش کوم، د بیکګراوند سایز چې ده 400 پکسل څه خو بیخي زیات ریپیټ راغی. صحیح ده. که ته ورته وایې چې همدغه 400 پکسل دې وي خو بیکګراوند ریپیټ دې نه وي، نو بیا داسې کوو چې موږ راځو بیکګراوند ریپیټ لیکو. صحیح ده. او دلته ورته وایو چې نو ریپیټ. صحیح ده. مه ریپیټ کوه. کنټرول ایس سیو کوئ او د دې نه وروسته راځو دغه ریفریش کوو. نو دا بیا څنګه کېږي؟ نه ریپیټ کېږي. او که ته ورته ووایې چې نه دا ماته د ریپیټ که، بیا دا څنګه کېږي؟ ریپیټ کېږي بېرته. صحیح ده. او که ته ورته ووایې چې نه دا ماته یوازې د ایکس په محور باندې ریپیټ که. صحیح ده. نو دا به یوازې افقي یا د ایکس په محور باندې ریپیټ سي. صحیح ده. او که ته ورته وایې چې نه دا د وای په محور باندې ماته ریپیټ که، بیا دا د وای په محور باندې ریپیټ کېدلی سي. بیا دا د وای محور باندې ریپیټ کېدلی شي. بل زموږ سره چې دا بیکګراوند پوزیشن ده، بیکګراوند پوزیشن ځان سره ویلوګانې اخلي: ټاپ، باټم، لیفټ، رایټ، سنټر. صحیح ده. که زه راسم
دلته ووایو چې بیکګراوند پوزیشن بیکګراوند پوزیشن کې زه ورته وایم چې ما سره د لیفت ته راسي. لیفت خو ډیفالت حالت لیفت کې ده، زه به ورته وایم چې رایټ ته دې راسي، صحیح ده، ښي طرف ته دې راسي. نو دا راځم ریفریش کوم، تصویر اوس زموږ سره ښي طرف ته راځي، صحیح ده. که زه ورته وایم چې نه دا زموږ سره سنټر ته راوړه، صحیح ده، دا بیا زموږ سره سنټر ته راځي. او که ورته ووایو چې لیفت ته دې راسي نو بیا دې موږ سره لیفت ته راځي، صحیح ده. او که دلته موږ ورته ووایو چې دا موږ سره د ایکس په محور باندې کا، خو ایکس په محور چې سي نو دا به څنګه سي، د ایکس په محور باندې ریپیټ سي. خو که ورته ووایو چې دا د پوزیشن د ما سره باټم کې، صحیح ده، دا به موږ سره چیرته راسي، لاندې راسي. دا اوس باټم ته راغی، صحیح ده، لږ را لاندې سو. او که ورته ووایو چې دا د موږ سره بیرته ټاپ ته راوړه نو دا بیا د موږ سره ټاپ ته راځي، صحیح، دا اوس په ټاپ کې راغی. او بل هغه چې دی زموږ سره بیکګراوند سایز، د بیکګراوند سایز چې دا څو ویلوګانې اخلي، اټو، کور، کنټین یا سپیسیفیک لینت. سپیسیفیک لینت خو موږ تایر اوس ورته انتخاب کړی ده، صحیح ده. نو ګوره سپیسیفیک لینت تایر موږ ورته انتخاب کړی بیکګراوند سایز ته، اوس بیا خبره د بیکګراوند د سایز ده، موږ سپیسیفیک لینت ورته انتخاب کړی. که موږ ورته ووایو چې دا سپیسیفیک لینت دې نه راځي، صحیح ده، دا به راسو دا ویلوګانې په نورې طریقې ختمې کړو، بیکګراوند سایز ته به بیرته راسو، دا به ریفریش کړو. اوس بیکګراوند سایز موږ سره 400 ده، دا بیخي ترې لرې کړو، ورته ووایو چې بس کور دې راسي. کور چې ده هغه ځان سره ټول تصویر چې ده ټوله صفحه ځان سره نیسي. خو که تصویر غټ تصویر وي او صفحه دې کوچنی وي نو بیا تصویر ورته کراپ کیږي، تصویر ورته نیمایي کیږي، څومره چې صفحه د هغه په اندازه باندې ځان جوړوي ورسره، صحیح ده، دې ته کور ویل کیږي. اوس که راسو دا تصویر څنګه سو، دا تصویر ځان سره ټوله صفحه ونیوله، ټوله صفحه یې څنګه کړله، ځان سره کور کړله. او که دا ورته ووایو چې کنټین دې سي، صحیح ده، د کور په ځای کنټین ورته وایو. کنټین چې ده دا هم کیدلی سي چې کله کله ځان کراپ کي، خو یا کله کله چې تصویر کوچنی یې ځان کراپ نه کي، صحیح ده. کنټین تصویر موجودیږي خو یو خواته یا بلې خواته ځان سره چې ساتي، یو څه فاصله ساتي، صحیح ده. نو دلته به راسو، دا به ورته وایو چې بیکګراوند ریپیټ، نو ریپیټ. نو ده یوازې هغه تصویر چې ده ځان موجود کو، صحیح ده، نور ځان سره یو خوا بلې خوا فاصله ساتي، صحیح ده. او که بیکګراوند سایز موږ ورته اټو کو، کنټرول ایس، دا سیو کو، دا بیا په هغه عادي حالات کې څومره چې ده په ما حالت کې راځي، هغه اصلي تصویر څومره ده هماغه تصویر ځان سره په خپله اندازه باندې راوړي، صحیح ده. نو دا د بیکګراوند د سایز اړوند خبره وه. بل زموږ سره چې ده د بیکګراوند اټاچمنټ خبره ده. بیکګراوند اټاچمنټ کې 3 ویډیوګانې دي، سکرول ده، فکس ده، لوکل ده، صحیح ده. که زه راسمه دلته بیکګراوند اټاچمنټ ورته واخلو، بیکګراوند اټاچمنټ، زه ورته دا سکرول واخلم، صحیح ده. دا په ډیفالت حالت کې هم سکرول وي، ډیفالت حالت کې هم دا څنګه وي، سکرول وي. که زه دا تصویر لږ کوچنی کړمه، صحیح ده، صفحه لږ کوچنی کړمه تر څو دلته هغه راپیدا سي، دا سکرول بار راپیدا سي. نو که تاسې اوس وګورئ دا موږ چې کله سکرول کوو که نه نو دا تصویر هم پورته ښکته ځي او لیکنه یا کنټینټ چې ده دا هم ښکته پورته ځي. فکر مو ده که نه، هم تصویر ښکته پورته ځي او هم لیکنه ښکته پورته ځي. که زه دا ورته ووایم چې دا د فکس سي، صحیح ده، بیا کنټرول ایس کو، د دې نه وروسته راسو دغه ریفریش کو، نو بیا په دې حالت کې
یوازې کنټینټ ښکته پورته ځي. بیا بیکګراوند که تاسې وګورئ بیکګراوند په ځای باندې ولاړ ده، بیکګراوند ښکته او پورته نه ځي. صحیح ده. د سکرول او د لوکل ترمنځ ډېر توپیر نشته، یو یې د صفحې په اساس باندې ده، بل یې د الیمنټ په اساس باندې ده. بل زموږ سره چې ده بیکګراوند شارټن که وغواړو موږ په لنډه طریقه باندې دا ټول بیکګراوند ویډیوګانې چې دي د په لنډه طریقه باندې وکاروو. کولی شئ چې تاسې په لنډه طریقه باندې هم وکاروئ. صحیح ده. مثلا څنګه دلته دغه ټولو په ځای باندې یوازې بیکګراوند لیکي، د دې ټولو په ځای باندې یوازې بیکګراوند لیکي. صحیح ده. مثلا لیکئ چې بیکګراوند. صحیح ده. بیکګراوند څه شی ورته انتخابویم؟ مثلا زه ورته وایم چې بیکګراوند دې ریډ سي. صحیح ده. بیا فاصله ورته ورکوم، یو آر ایل ورسره رااخلم چې یو آر ایل دې مثلا څه شی سي، تور ډاټ جی پی جي سي. صحیح ده. بیا مثلا سایز یې ورته انتخابوو چې سایز دې څومره سي، سایز دې 500 پکسله سي. صحیح ده. او بیا ورته وایو چې ریپیټ دې د ایکس په محور باندې سي. صحیح ده. او بیا ورته وایو چې دا د فکس هم راسي. ان دغه ټولې ویډیوګانې چې موږ هلته هر یو ته ځان ته ورکولې، دلته څنګه کوو؟ دلته یوازې بیکګراوند ته همدغه ټولې ویډیوګانې لیکو. صحیح ده. په لنډه طریقه باندې. نو دغه ټول بیا ضرورت نشته چې هر یو ځان ته ولیکو. په لنډه طریقه باندې تاسې کولی شئ په دې ډول یې هم ولیکئ، یوازې هغه ویډیوګانې ورته مشخص کړئ. اوس دا راځو داسې کوو، لږ لږ تغییرات ما کې راوستل که نه. نو د دې نه وروسته راځو دغه ریفریش کوو. نو ګوره بیکګراوند ریډ راغی، تصویر یوازې د ایکس په محور باندې راغی او ریپیټ څه او ټول چې څه ټول تصویر 600 پکسله راغلی ده، 500. که دا زه ورته 300 کړمه نو دا به لږ کوچنی راسي نور هم. صحیح ده. او راځو دغه ریفریش کوو، دا به لږ نور هم کوچنی سي. ګوره. صحیح ده. نو تاسې کولی شئ په شارټ طریقه باندې هم چې وکاروئ، بیکګراوند ټولې ویډیوګانې وکاروئ. یوازې بیکګراوند ولیکئ، نور یې همغه ویډیوګانې ورته انتخاب کړئ چې هر ډول ویډیوګانې تاسې زړه وي. د نن ورځې درس همدومره بس ده. نو اوس لپاره ښه وخت.